بسم الله الرحمن الرحیم. زه مایکروسافټ ایکسل ته تېره ورځ په ایکسل کې د ډاټا برخه ویلې وه. د ډاټا نو نن راځو ریویو ته. په ریویو کې لومړی سپیلنګ دی. زه راځم مثلا دلته یو لغت لیکم، دلته لیکم چې BOAK. دا لغت مې چې کې ولیکل، حال دا چې دا د بوک ما لیکي، خو اما څنګه مې لیکلی دی غلط مې لیکلی دی. غواړم چې د دې صحیح پیدا کړم. سپیلنګ ته راځم، دلته ماته وایي چې دغه طریقه چې ده صحیح ده. صحیح شو. اوس نو دلته ignore once ignore all add to dictionary دا موضوع ده. ignore once یعنی زه وایم چې یا دغه بوک ته یې مه بدلوه، بس همدغه BOAK په دې حالت یې پرېږده. دلته ignore once ورته وایم، بس همدغه یو دانه دلته ورته اوکې وایه. صحیح شو. ګورئ همداسې که زه مثلا چیرې راسم دلته ډېر داسې ولرم BOAK. صحیح شو. داسې ډېر ولرم. اوس غواړم چې دا ټول په همدغه حالت باندې پرېږدم. سپیلنګ ګرامر ته راځم، دلته ورته وایم چې دا ټول بس په همدغه ignore all. که ignore once ورته وایم دا یو دانه راته بدلوي، که ignore all ورته وایم دا ټوله چې کوي راته په همدغه حالت باندې پرېږدي. سر مو خلاص شو. ښه، راځم دغسې وروسته سپیلنګ اینډ ګرامر ته راځم. دغسې وروسته اټو ډکشنري. اټو ډکشنري بیا یو ډکشنري ته چې کوي اضافه کوي. مثلا لکه زه دلته چې کوم خپل نوم لیکم. ښه، همدارنګه دلته خپل نوم دلته چې کوم لیکم. اوس غواړم چې دا ما صحیح لیکلی دی، خو اما په دې ډکشنري کې نشته دی. غواړم چې ډکشنري ته اضافه کړم. سپیلنګ ګرامر ته راځم او اټو ډکشنري ورته وایم. دلته یو چې اضافه کوم و ډکشنري ته اضافه کوم. صحیح شو. ښه، هغه وروسته بیا رالو سپیلنګ اینډ ګرامر ته. په دې ساحه کې دلته لیکم چې BOAK. دا مې ولیکل. سپیلنګ اینډ ګرامر ته راځم. دا یو بل لغت راخم، دا ډیلیټ کوم. یو بل لغت راخم، مثلا زه دلته لیکم چې افغانستان. ګورئ یوه ایم پکې چې کړله پرېښوله. سپیلنګ اینډ ګرامر ته راځم. په دې کې ماته وایي چې د افغانستان کوم صحیح چې دی همدا دی. ګورئ موږ دا ډول لیکلی دی. یوه ایم زه چې کړی دی کمه کړې یم. دلته ورته وایم چې صحیح حالت ته یې واړوه. چینج یعنې تبدیل یې کوو صحیح حالت. دلته ورته وایي سپیل چیک کمپلیټ یو آر ګډ ټو گو. اوس وګوره افغانستان صحیح حالت شو. سر په خبره خلاص شو. که سپیلنګ اینډ ګرامر ته راسم، چینج ال ورته وایم، بیا ټول راته چې کوي راته چینجوي. مثلا په دې ساحه کې زه ولرم چې افغانستان راځم. ګورئ یوه ایم زه چې کړی ده کمه کړې یم. راځه دا په دې ساحه کې داسې ډېر لرو. ښه، ګورئ دومره ډېر چې کوو لرو. نو سپیلنګ اینډ ګرامر ته راځم. که غواړم دا ټول ورته بدل کړم، نو چینج ال ورته وایم، دا ټول ته چې کوم ورته بدلوم. سره کوم راځم دلته بیا لیکم. ښه، دا ساحه ورته سلیکټ کوم. په دې ساحه کې لیکم چې افغانستان. دا ای نه ورکوم. صحیح دی. ګورئ په دې ساحه کې دی. غواړم دغه ټول صحیح ته چینج کړم، نو بیا چینج ال ورته وایم، ټول چې ته بدلوم چینج ال ته. ځکه افغانستان اوس په دې ساحه کې موږ چې کړی دی پکې صحیح کړی. راځم یو بل لغت لیکم. مثلا یو بل لغت داسې یو لغت سره کوم یو لغت ولیکم CAR معنا کار موټر. زه راځم مثلا دا ډول مې چې کې ولیکئ. سپیلنګ اینډ ګرام ته صحیح طریقې ته راځم. وګورئ صحیح طریقه. اوس دلته ورته وایم چې auto correct چینج ال ټول دلته بدلوي. چینج همدا یو دانه. auto correct بیا auto correct اتومات خپل چې کېږي صحیح کېږي. زه ورته وایم چې صحیح حالت یې دا ډول دی. صحیح دی. دا ډول یې صحیح حالت، خو auto correct یې کړم. یعنی کله چې ما دا ډول ولیکئ یا غلط مې ولیکئ، خپل اتومات چې کړه صحیح کړه. دلته ورته auto correct وایم، دلته ورته اوکې وایم. ګورئ اوس کار شو. که زه راسم دې سي ته اوس دلته بیا ته ولیکم CWR انټر پریس کړم. ګورئ خپل اتومات چې شو کار ته تبدیل شو. سر مو خلاص شو. ښه، هغه څخه وروسته یا ریسرچ دی. ریسرچ بیا پلټنه درته کوي. مثلا د دې کار په اړه باندې زه غواړم چې وکړم ریسرچ وکړم د دې لغات په اړه باندې. دلته یو ماته چې کوي ریسرچ یا پلټنه یې کوي. او همدارنګه تیجړ هم دا دنده لري د دې لغات په اړه باندې ماته چې معلومات راکوي. ته ګورئ چې مختلف معلومات د دې ځای کې ماته د کوم لغات چې وو د دې لغات په اړه باندې ماته راکوي. سر خبر خلاصو. ښه، هغه څخه وروسته ترانسلیټ یعنی ژباړل یا ترجمه کول. غواړم چې دا چې کوم وژباړم و هرې ژبې ته کولی شي، خو اما هغه وخت کې
چې یا ته د انټرنیټ ستونزه ونه لري او یا دې هغه کومه ژبه چې وي هغه دې همدې سافټویر کې چې کړی وي انسټال کړی وي. خو دی چې اوس فعلا دلته زموږ سره چې کوي ژباړې یو فرینچ فرانسوي او سپین او اسپانوي ژبو دغه دوه ژبو ته دی چې کوي زموږ سره ژباړې چې اوس فعلا په دغه کې ستا دي. مثلا زه ورته وایم چې دا زه غواړم سپین اسپانوي ژبې ته چې کوم وژباړم. ګورئ مثلا په اسپانوي ژبه باندې موټر ته دا ډول چې کوي وایي سر مو خبره خلاص ګور دا د موټر څه چې کړل دوی ژباړه. ښه دا څه وروسته یې کومنټ دی. کومنټ یوه نظریه څه رقم یوه نظریه. مثلا زه راځم په دې ساحه کې دلته یوه شیټ کې دلته ورته لیکم چې نیم همدارنګه دلته مې ورته ولیکل چې پوزیشن. ښه همدلته مې ورته ولیکل چې سالري. په نیم کې مثلا راځم احمد مې دی دلته احمد مې ورته چې کې ورته ومې لیکل. همدارنګه دلته مې ورته ولیکل چې خان. همدارنګه دلته مې ورته ولیکل چې جان. همدا درېیم ورته وایم چې دا ډاکټر دی. همدارنګه دی منیجر دی. همدارنګه دی افیسر دی. ښه د سالري مثلا 2000 ده د 3000 ده د 4 داسې یو جدول لرم. اوس غواړم چې په دې کې مثلا دغه کم خان چې دی دې ته یو څه ورکړم یو کمنټ ورکړم. راځم نیو کمنټ ته دلته ورته لیکم د ټیچر شفیع په نامه چې کوم کمپیوټر دی هغه د لوري. مثلا زه ورته وایم چې he is from Afghanistan. ګورئ دلته مې دلته چې ورکوي یو کومنټ مې ورکوي. صحیح شو. مثلا دا جان دی دې ته راځم دې ته یو کومنټ ورکوم دلته نیو کومنټ ورته وایم او دلته ورته وایم چې he is from Iran. دې ته مې دا ولیکم. صحیح شو. یو دوه درې کمنټونه مې دې خلکو ته چې کړل ورکړل. کله چې راسم په دې کمنټ کلیک وکړم دلته ایډیټ کمنټ په دې کمنټ کې چې کوي څه تغیرات راوستل شي او نیکسټ او پریویوز کمنټونه شا او مخته کوي. مثلا زه په دې کمنټ کې یم بس ورته وایم چې پریویوز ګورئ هغه بل کمنټ ته ورغله نیکسټ راتلونکي کمنټ ته چې څه ورسه سر به خبره خلاصه. همدارنګه شو او هایډ کمنټونه د ښکارا کوي ته چې کړه ته پټ څه اوس کمنټ چې کې پټ زه ورته وایم شو یې کړه شو ال او هایډ ټول راته ښکارا کا او ټول راته چې کړه ته پټ. صحیح تاسو وروسته پروټیکټ وربوب دی شیر دی همدا موضوعات دي. دا څنګه کار کوي؟ زه راځم د کمنټونو ته د کمنټونو ډیلیټ کوم ډیلیټ کمنټ ورته وایم دې ته هم چې وایم ډیلیټ کمنټ وایم. اوس راځم دا پروټیکټ کوم. پروټیکټ یعنی محفوظ. پروټیکټ څه معنی؟ محفوظ. دا زما سره چې دی یو جدول دی غواړم چې دا چې کوم محفوظ کړم. اوس ګورئ په دې کې زه راځم زه په دې کې هر څه تغیرات راوستلی شم. وګورئ مثلا دلته وګورئ انزرټ سیل دا سیل هم پکې راوستلی غواړم چې دا کالم یې چې کوم ډیلیټ کړم دا کالم یې چې کولی شم ډیلیټ کولی شم دا رو یې چې کولی شم ډیلیټ کولی شم. زه ورته ډیلیټ ګورئ کالم چې ډیلیټ وکړئ. صحیح شو. سر به خبره خلاصو. هر څه پکې کولی شم یعنی رنګ یې مر بدلولی شم هر څه. خو زه غواړم چې دا پروټیکټ یعنی خوندي یې کړم. راځم پروټیکټ شیټ ته دلته پاسورډ ورکوم 1 2 3 دا پاسورډ دی. دلته ته کولی شئ چې کوم شیان داخله کوئ چې هغو ته چې ورکړي اجازه ورکړي. په دې ځای کې زه ورته په دې کې وځئ چې اجازه نه ورکوم فقط ورته اوکې وایم. دلته بیا پاسورډ ریټایپ کوم بیرته یې تکراروم دلته ورته اوکې وایم. صحیح شو. اوس ګورئ مخکې خو دې ټول اوس زه هم در راځم ګورئ دا ټول پکې غیر فعال دي. تاسو ګورئ انزرټ ته راځم هیڅ نه ګورئ نه څه ډیلیټ کولی شم نه یې راوړلی شم. وګورئ څه ډیلیټولی شم دلته مخکې مو ډیلیټولی دلته مو تغیرات پرېږدو. اوس هېڅ تغیرات په دې کې نه څه راویستلی. سر مو خلاص وم. اوس زه په دې کې راځم په دې کې ورته وایم چې فقط دې څه وکړي دا ډیلیټ دا کومه ساحه چې د ډیلیټ سیل ډیلیټ شیټ ډیلیټ کالم دا دې کار نه کوي. خو اما انزرټ شیټ رو انزرټ کالم دا دې کار کوي. هغو ته چې ورکوم اجازه ورکوم. نو ریویو ته راځم او دلته ورته وایم انپروټیکټ شیټ او پاسورډ باید راسره وي 1 2 3 هغه پاسورډ چې مو ورکړی دلته ورته اوکې وایم. اوس راځم پروټیکټ شیټ ته بیا پاسورډ ورکوم 1 2 3 دلته ورته وایم په دې ساحه کې ورته وایم چې انزرټ رو دا دې چې شوي فعال وي انزرټ کالم دا دې هم چې شوي فعال وي. صحیح ده. دلته ورته اوکې وایم ریټایپ کوم یې پاسورډ 1 2 3 او دلته ورته اوکې وایم. اوس ګورئ زه راځم انزرټ ته هم ته راځم په هم کې ګورئ دا ټول پکې غیر فعال دي صرف ما چې فعال کړی و انزرټ رو ګورئ انزرټ رو ګورئ هغه سره چې سره فعال کنټرول ځای راځم انزرټ کالم چې مو ورته ویل هغه فعال هغه سره چې سره فعال خبره خلاص. اوس که چیرې زه بل شیټ ولرم دا شیټ په دې کې دا تغیرات نه اپلای کېږي یوازې دا کم شیټ کې چې زه یم دې کې دا تغیرات چې سول اپلای سول.
ریویو ته راځم بیرته ورته وایم چې ان پروټیکټ شیټ 1 2 3 پاسورډ ورکوم انټر بیرته د محفوظ والي څخه ووتې او د هغه څه وروسته پروټیکټ ورک بوک دا به د مکمل ورک بوک درته چیش کوي محفوظه کوي مثلا په دې کې زما سره اوس پیلن څو شیټه دي 2 شیټه ستا دي اوس ګورې زه کولی شم چې دا بل شیټ هم چیش کوم راوړم زه کولی شم دا شیټ ډیلیټ هم کړم ډیلیټ همدارنګه انسرټ کولی هم سم غواړم چې دا رینیم کړم رینیم ورته وایم مثلا دا د احمد په نامه جوړوم صحیح شو دا شیټ دی مثلا په دې کې تغیرات هم راوړلی شم مور کافي هایډ کولی شم سلیکټ شیټ هر څه پکښې کولی شم ګورې ټول فعاله دي غواړم چې دا مکمل کوم ورک بوک چې دی دا ټول پکښې چې کوم خوندي کړم پروجیکټ ورک بوک دلته پاسورډ ورکوم پاسورډ 1 2 3 هر پاسورډ چې تاسو ورکوئ هغه ستاسو خوښه دی 1 2 3 موږ د اسانتیا په خاطر وکړو 1 2 3 دلته ورته اوکې وایه اوس وګورئ اوس ګورئ آیا زه بل شیټ راوړلی شم ګورئ نشته راسم دې شیټ ته راځم پر دې رایټ کلیک کوم ګوره په دې شیټ کې زه هېڅ هم نشم کولی نه انزرټ کولی شم نه ډیلیټ کولی شم نه رینیم کولی شم نه ټاپ کلر هایډ هېڅ شی پکښې نشم کولی پروټیکټ شیټ فعاله دی پروټیکټ شیټ دا وظیفه ده ګورئ دلته چې کوم ستا سر مو خلاص مکمل ورک بوک یې راته چې راته خوندي کوي بعض مې د خوندیوالي څخه پاسورډ باید راسره 1 2 3 دلته انټر پریس کوم سر مو خلاص اوس ګورئ بیرته هر څه چې وي هغه تاسو پکښې کولی شئ نوی شیټ هم چې کولی شئ راوړلی شئ نوی شیټ سر مو خلاص راځم بیرته دا شیټ چې کوم ډیلیټ کوم ښه دغه څه وروسته شیر ورک بوک دغه کوم ورک بوک چې زما سره دی غواړم چې دا چیش کومه شیر کړم یا د نیټورک د لارې یا د انټرنیټ د لارې مثلا زما سره نور کمپیوټران دي د هغوی ترمنځ یې غواړم چې چی کوم شیر یې کړم په اداراتو کې تاسو لیدلي وي ډېر کمپیوټرونه دي دغه په خپل منځو کې دا چیش کوي شیروي راځم دلته ورته وایم چې دغه راته شیر کړم الو چینج مې د دې په واسطه بیا ته کولی شئ چې خلک چې وکړي ایډیټ وکړي لکه ټرک چینج چې موږ تاسو مایکروسافټ ورډ کې مو دلته هم شته دی د دې په واسطه به که چیرې دا ورته چک کړې دی بیا چې کولی شي تغیرات هم پکښې راویستلی شي دغه کوم څه چې ځینې شیر کېږي دا د کوم کمپیوټر د ټیچر شفیع په نامه چې کوم کمپیوټر دی دا ته ورته اوکې وایم اوس یې څه کولی شم چې دا چې کوم شیر کړم هغه څه وروسته پروټیکټ اینډ شیر ورک بوک راته محفوظه یې کړه او د هغه څه وروسته یې راته چې کړه راته شیر کړه صحیح دی لومړی راته چې کړه راته محفوظه کړه او د هغه څه وروسته یې چې کړه راته شیر کړه ګورئ شیرینګ ویت ټرک چینج که دا چیک ولګوم هغه څه وروسته پاسورډ ورکړم دلته بیا د ټرک چینج سره چې شي یعنی ته خلک کولی شي چې په دې کې تغیرات هم راولي او د هغو ترمنځ چې شي شیر هم شي مثلا زه راځم دلته پاسورډ ورکوم چې 1 2 3 دا ورته چې کوم اوکې او دلته دا ریچا کوم 1 2 3 ما وروسته اوکې سره په خبره خلاصو ښه 1 2 3 ورته پریسوم تر څو 1 2 3 اوس ګورئ د ټرنک چین سره اوس کولی شم دا چې کوم دلته سیف سب کوم د بوکوم په نامه دا چې کوي سب سره په خبره خلاصو برته غواړم چې ان پروټیکټ شیر ورکړم برته هغه پاسورډ باید زه ورکړم سو د ان پروټیکټ یا هغه شیرینګ هم چې سره سټاپ ته یس سره خلاصو هغه وروسته الو یوزر ټو ایډیټ رینج دلته بیا ته کولی شئ چې یوزرانو ته چې شي وکړي اجازه ورکړي مثلا زموږ سره په دې پیلن مثلا 4-5 کمپیوټر دي ته فقط په دې کې غواړې چې اکمل ته اجازه ورکړي یا سیف ته اجازه ورکړي چې وکړي تغیرات پکښې راولي بل هیڅ چا ته هم په دې کې اجازه نه ورکوي یعنې هغه د اکمل او د سیف کمپیوټر ته صرف اجازه ورکړي چې دغه 2 کسان په دې کې تغیرات راولي هغه دلته ورته چې کولی شي ورته انتخابولی شي سره خبره خلاصه وګورئ دلته بیا چې کولی شي انتخابولی شي ښه دغه څه وروسته ټرک چینج دی ټرک چینج سره مخته مایکروسافټ ورډ کې هم بلد یو خو دلته هم وایي دلته راځو ټرک چینج وظیفه دا ده مثلا ما دلته یو څه چې دي جوړ کړي دا جدول دی دا هر څه مې چې کړي جوړ کړي غواړم چې دا د خپلو ملګرو ترمنځ هم چې کومه شیر کړم یعنې د مکمل ادارې سره یې شیر کړم که کوم ځای کې غلطي وي هغه دې راته چې کړي راته اصلاح کړي مثلا زه راځم په دې ساحه کې دلته دغه کم احمد چې دی د احمد مثلا زه غلط لیکم ګورئ یوه ای مې ځینې چې کړی ده لرې کړی ده سره په خبره خلاصو جان چې کوم دی مثلا جان ته راځم جان مې هم چې کړی دی غلط لیکلی سره ګورئ یوه ډي مې پکښې اضافه کړی همدارنګه منیجر چې کوم دی منیجر ته دلته 2 ای ورکوم ګورئ داسې مې لیکلی دی صحیح دی اوس یې ټرک چینج کوم یعنې په دې اداره کې چې کوم شیر کوم تر څو ټول په وپوهېږي او دلته ورته راځم اوس وګورئ ټرک چینج ویل ایډیټینګ دس آلسو شیر یور ورک بوک که تاسو د خپل ورک بوک شیر کړئ ټرک چینج به پکښې راشي وین کله یعنې په څه وخت کې ګورئ آل ټول هو څوک په دې کې څوک تغیرات راوسته ایوری ون هر یو صحیح شو همدارنګه ویر په کوم ځای کې تغیرات راوستلی شي مثلا درته په ټول ورک بوک کې چې کولی شي تغیرات راوستلی شي هغه څه ورته اوکې وایي ښه اوس زموږ سره ټرک چینج چې شو فعاله شو دلته ورته چې وه اوکې وایه صحیح شو اوس ګورئ
په دې ساحه کې زه راځم مثلا دغه کم احمد چې دی د احمد چې شي کوم ورته صحیح کوم دلته یوه چې شي ورکوم یوه ای ورکوم صحیح شو ګورئ احمد مې صحیح کوي منیجر ته راځم منیجر کې مثلا یو بل کمپیوټر دی دا کار کوي صحیح شو منیجر چې کوم دی ښه منیجر هم چې کوم صحیح لیکم منیجر راځم منیجر چې کوم دلته ورته لیکم چې منیجر ګورئ منیجر مې صحیح او خان چې کوم دی خان جان چې کوم دی د جان سمې هم دي چې کړل خراب کړ دلته راځم مثلا خان دی خان خو صحیح لیکل شوی دی مثلا زه یا دغه کم اوفیسر چې دی اوفیسر خو چې دی صحیح لیکل شوی دی خو اما زه مطلب غلط شولم فکر مې دا شو چې دا صحیح نه لیکل شوی یو ار ام پکې کې اضافه ام پکې ځان په خبره خلاص دا تغیرات پکې چې کړل پکې راوست اوس راځم اکسپټ او ریجیکټ ته راځم اوس راځم بیرته چې کوم ګورم دا څه ورته کېوه اوس ګورئ سي دلته هم ورته کېوه اوس ګوره په دې ساحه کې زما سره څه دي اکسپټ دی او ریجیکټ دی اکسپټ آل او ریجیکټ آل اکسپټ تایید یو درته تاییدوي او ریجیکټ ردوي اکسپټ آل ټول تاییدوي ریجیکټ راځم زه یو په ترتیب سره ګورم دلته ماته وایي احمد یې چې کم دی ګورئ دلته ای نسته دا چینج کړی دی چاته و احمد ګوره یې لیکلی دی زه ورته چې اکسپټ دا خو یې بیخي خوندور لیکلی هغه څه وروسته ګورئ دلته موږ منیجر غلط لیکلی دی ګورئ دا منیجر یې صحیح دی دا ورته چې دا م اکسپټ دا هم ښه کار کړی هغه څه وروسته ګورئ دی ماته وایي جان چې کوم دی ټیچر شفیع چې کوم کمپیوټر دی په نامه چې کوم کس دی هغه څه کړي دي سیل په اچ نه فرام جان ډي و جان ته تبدیل کړي زه ورته چې زما څه غلطي شوې وه دا هم راته اکسپټ کړه دا خو یې ښه کار کړی دغه څه وروسته چینج سیل افیسر ګوره موږ افیسر صحیح لیکلی و خو اما دغه کوم ټیچر شفیع په نامه چې کوم کمپیوټر دی یا د افیسر ګورئ غلط لیکلی دی ګوره ما زه ورته چې ریجیکټ یا په دې کې د ده څه غلطي شوې ده دلته ریجیکټ ورته وایه ګورئ اوس ټول سره چې شو دا سره فعاله شو دغه څه وروسته بیا ټک چې